نورستان د هیواد له هغو ولایتونو څخه دی چې اوسیدونکي د ژوند د نورو اسانتیاو د نشتون سربیره په روغتیايي برخه کې هم له ګڼو ستونزو سره مخ دي. خو تازه د دغه ولایت چارواکي خبر ورکوي چې په نورستان کې د پخوا په پرتله د روغتیا برخه کې 80% ستونزې حل شوي. د نورستان والي وایي د دې ولایت په وګونو ولسوالۍ کې د مرستندویو ادارو په همکارۍ روغتیايي خدمات ترسره کیږي. نوموړی زیاتوي هغه لرې پرتې سیمې چې له روغتیايي خدماتو بې برخې وي د سیارو روغتیايي ټیمونو پر مټ ورته خدمات وړاندې کیږي. نوموړی زیاتوي چې تازه د دغه ولایت په برګمټال، منډول، دواب، کانتیوا او لیل او مشوا ولسوالیو کې د 4 روغتیايي مرکزونو د جوړېدو چارې د سویډن کمیټې په همکارۍ پیل کړي دي. نورستان په وګونو ولسوالیو کې د مرکز په شمول باندې تقریبا تر 100 پورې ډیچونه ویسچونه د فعال شوي دي او ام ډي ډاکټرانو مسلکي ډاکټرانو ته راغلي دي. هغه لرې پرتو کلیوالو سیمو ته چې هلته صحي خدمات لږ په مشکل باندې ورسیږي هلته مو سیار ټیمونه په ټول نورستان کې فعال کړي دي او الحمدلله داسې یو نقطه نه ده رانه پاتې شوې چې هلته صحي خدمات په خپل وخت باندې ونه رسیږي او د مریضانو پوښتنه نه وي شوې د هغوی علاج نه وي شوی. نو الحمدلله هغه په ټپه ولاړ حالات اوس تقریبا 80% نه تر 90% پورې اوس الحمدلله هغه جریان پیدا کړی. په همدې حال کې د سویډن کمیټې مسؤلین وایي چې په نورستان ولایت کې د روغتیايي برخې سربیره نورې پروژې هم په پلان کې لري چې په راتلونکي کال کې به یې پلي کړي. دوی همدارا زیاتوي چې سویډن کمیټه ژمنه کوي چې د دې ولایت د روغتیا برخه کې لا زیات خدمات ترسره کړي. سویډن کمیټه د ساختمان د رغولو سره سره اوس هم د دوایي او د ډاکټر صاحبانو د خدماتو پر رابطه هم دوی ته خاصه توجه لري. نورستان ولایت کې فعلا 4 کلینیکونه چې یو د برګمټال، کانټیوا، ملیل، مشفا، دواب او نور هم د کلینیکونو سرویګان ترسره شوي چې انشاءالله په روان کال کې به هغه هم وشي. بلخوا د نورستان اوسیدونکي وایي چې لا هم په دغه ولایت کې روغتیايي خدمات په نشت حساب دي چې له امله یې ډیر کله له لرې پرتو ولسوالیو ناروغان د لازمو اسانتیاو د نشتون له امله خپل ژوند له لاسه ورکوي. مریضان کته وړل دونه پیسې هم مصرفول هر شی داسې اوس ښه دی. مخکې نه اوس ډاکټران لږ دغه ډاکټران کې لږ کمزوري دی اوس نه دی دا اوس نوي راشي بیا نور هم موږ خوشحاله یو. دلته مخکې کلینیکونه نو او مشکل و تګ راتګ څه لاره بندې وې داسې صحیح پاملرنه هم نه کېدو صحیح مریضانو هغه هم نه کېدو. اوس الحمدلله د امارت راتګ نه وروسته بیا ودانۍ شروع شوي. په ورته مهال د نورستان د روغتیا چارواکي هم د خلکو روغتیايي ستونزې تر یوه بریده مني خو وایي چې په دې ولایت کې د روغتیا په برخه کې ستونزې تر پخوا ډېرې حل شوي دي. تیر په نسبت باندې تغییرات چې راغلي په خدماتو کې خلک لاسرسی لري. اوس خلک په خدماتو باندې باور لري. بعضې ستونزې چې وي خپله د ولایت مقام، ریاست صحت عامې او زیدخله ادارو په خپل وخت باندې حل کړي دي او موږ لا بیا د دوی نه هیله کوو چې همیشه هم دغسې زموږ ملاتړ وکړي تر څو موږ په ډاډه زړه باندې د دغه غریب او بیچاره ولس ته خدمات. د معلوماتو له مخې په نورستان کې اوس مهال 42 روغتیايي مرکزونه او یو روغتون فعالیت لري چې د ځایي خلکو په خبره د ټولو ناروغانو ستونزې نشي حل کولی چې د دغې ستونزې د حل په پار د لا زیاتو روغتیايي مرکزونو د جوړېدو غوښتنه کوي. خو د دغه ولایت چارواکي بیا وایي چې د همکارو موسسو په همکارۍ پلان کې لري چې په ټولو ولسوالیو کې د روغتیا ترڅنګ د پوهنې، بیا رغونې او نورو بېلابېلو برخو کې بنسټیزه پروژې پلي کړي. سباون ساحل، وحدت نیوز، نورستان.